بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو. پروګرام مشرق راوند اپ سره زم عدنان خان. قدرمنو کوهاټ کې د کوربه امن او امان او لارو پرانستلو په حواله باندې جرګه کامیاب شوې ده او فریقینو ترمنځ چې دی په 14 نکاتی معاهده تر سره شوې ده. په دغه کې د وسلې سرکار سره جمع کول او د علاقې نه د بنکرو خاتمه چې ده هغه هم شامل دي. دغه شان یو شمېر شرطونه چې دي نکات چې دي هغه په دغه معاهده کې چې دي په هغه کې موجود دي. د سره 400 اهلکار چې دی هغه به تعینات کولی شي. د کورمې د غلارې د سکیورټي لپاره دغه شان چک پوسټونه به جوړولی شي او د اف سی یو پلاټون چې دی هغه به هم هلته تعینات کولی شي. قدرمنو هم په دغه حواله باندې تفصیل اخلو. دا وخت زموږ سره جرګې ممبر او قامي اسمبلۍ غړی د کورمې نه منتخب فخر زمان صاحب د ټلیفون له لارې موجود دی. جی فخر زمان صاحب، تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره زیاته مننه پروګرام ته د وخت ورکولو. ډېره مهرباني. تاسو مننه کوم چې خپل قیمتي وخت مو راکو. تاسو د قامي اسمبلۍ غړي سردار ته ووایه چې دغه کومه امن معاهده شوې ده په دغه به څومره عمل درآمد چې دی هغه وشي، ځکه چې دا خو یو ډېر بهترین معاهده ده چې د کورمې ولس چې دی هغه خپله وسله چې د هغه سرکار سره جمع کړي او دغه فریقین په رضامندۍ باندې خپله وسله چې دی واپس کړي، بنکرې چې دی هغه ختمې کړي. نو یقینا چې دغه سره به امن او امان قایم شي، نو دا عمل درآمد به په دې معاهده باندې وشي. ګورجی د سیټ لکه د غوی کناریو شي خپل چا د موري وي څه کثره پر د مو د علاقې د مشرانو د الډر د موري وا دا وته دي ته یو الله عمل جوړ کی یو طریقې کار جوړ کی او فیصله وکي. نو څنګه نو ورسته د موري چې د ټوټلی د ګورنمنت ته تو ګورنمنت دی خپل امپلیمنټیشن وکي هغه امپلیمنٹ کی په ګراوند نه په ګراوند نه امپلیمنټیشن اوس د ګورنمنت کار دی. ته ګورنمنت هغه خپل عمل وکي دا پوره فیصله د هغه ښه طریقې سره هغه امپلیمنٹ کی په ګراوند. خجی منه صاحب دغه ځینو نکاتو باندې د فریقینو ترمنځ اتفاق چې دی هغه نه کېدو. دغه جرګه چې دا وخت په وخت باندې ځنډول کېده په دغه نکاتو باندې په کومو شرایطو باندې چې دی په هغې باندې معاهده وشوه بیا اتفاق پې وشو دغه شان دا فریقین چې دی هغه ورته رضا شو او کوم داسې اوس نکات شته دی موجود چې په هغې باندې اوس هم تحفظات دي؟ نه دا خو لکه مخل ته اوس فریقین اوس کافي حد پرې په دې هغه کوم اګریمنټ دی دا 14 نکات دي نه اګری دي. مو مری کې 2008 کې و معاهده شو په مری کنده سے شکل نه مو کورمې کې حالت خراب شو. نو بیا هغه لکه دیزل دا معاهده کو توشوا د نفسي پرت هغه لکه سنای وی هغه د نسلو لپاره هغه ځای وی د کورمې کې د دمو صلاحي هغه تاګه تکه مشکلات وي. نغم اغام د 2008 کې کله بیا د فیصله ته مری کې د پرابلم جوړ شو. بیا مری کې مو کومه معاهده وشوه هغه مو ټول د شیا سنی اربع فریق هغه متفق یو. هغه بیا لګو ته ټایم ورکې تر شوی وو بیا دا کوم مرج وته لکه حالات ودار شو چې کوم مخکې هغه مو سیستم اوس لګو هغه شای نشو پاتې. نو دی وجه نه د وخت حکیمانو د ضرورت بخصوص کو هغه لک تفصیل وشي هغه لک تفصیل سره لک خبري وشي ته مخکې عملی شي. نیمو بیسیک کوم ډاکومنټ دی هغه د مری معاهده ده هغه معاهده په لک تفصیل ورکې دی کې وشو ته تفصیل 14 نکات دي. نور خو دغه 14 نکات امنه صاحب نور کم نکات دي. دغه بنکرو خاتمه وسله جمع کول یا د اف سی پلاټون تعینات کول چک پوسټونه جوړول دغه همغه وکتل چې دغه پکې شامل دي. نور پکې داسې کم نکات شامل دي هم لکه یو دا د بنګر په ټول ختم کیږي هغه کزه د دوی به جوړی کې نه زړه به ختم کیږي. اصله د څوره ویپنز هغه حکومت ته جمع کیږي. هغه پر هغه افیکټ کمیټې چې کومه فیصله کوي within 15 days هغه ته لای عمل ورکوي شي چې په څه طریقې سره جمع کیږي هغه طریقې کار بچي. نه هغه پنځله سورې جو مو یو تبع نه ستای کیږي څنګه نه بیا دا یو طریقې کار جوړ شي. دین علاوه مو علاقې کې ډېر مخکې نه ډیسپلیس خلک دي څنګه علاقونه لږ نه هغه علاقو ولا خلک دي هغه به واپس خپل ځای کې هغه لپاره به کمیټه جوړیږي هغه خپل ځای ته واپس رسی هغه د مری ریکارډ په مطابق خپل ځای ته واپس رسی. او د روډ یو نوې شک ورکې شامل هغه روډ د حکومت د موري ذمہدارانه ده او ته روډ خو لکه فرق کړي کوم ایریا سره یو نیم واقعیت وشو ناغه ایریا ولا به خپل صفائی پیش کړي ته مو دي کې مو ته ملوث نه یو. روډ به حکومت خپل هغه کې ده حکومت ذمہدار ده حکومت کوندرا روډ چلای او په دې شکل لکه د هغه د یو اصلي ولا شو د بنکر شو د روډ شو او
کې لکه د خاص قسم ته دی هغه تفصیل کې هغه شی دي یو شی تفصیل ورکه کړی دی او من هغه د لکه مری مایده په مطابق په کومه فیصله دي अब هغه امپلیمنٹ کیږي اوس لکه مو بګن علاقه ده بګن علاقه ته ډېر نقصان رسیدلې ده نغه دا یو غته ته کمپنسیشن دوشي هغه واپس هغه کوم څه کورونا مودونه سوي دي هغه بازار سوي دي هغه ته خپل کمپنسیشن ملوشي څه په زوي شي نو امید ده ته در روان څورزو کې یو تبع مو نستای کیږي ته دا فردر کوم د 15 منځ موعده چې دا غو شو تاسو چې بیا به ناستي کیږي خو په کوربه کې درنه چې دي سلور ز زاینو کې چې دغه درنه د خلکو جاری دغه شان لارې بند دي خلکو ته د خوراک ساک چې دغه کمی دي ګیس چې دي هغه نشته دي موبایل نت ورک ویل کیږي چې بند دي نو دغه مشکلات په کله پوري ختم شي د خلکو پرون د ساين وشو پرون د څه کسونی مقامو هغه پارامو بیا ویل چې خیر د تاسو هغه کسان بار او شي ته کسان نن روغ لوغنی ساين وشو مو ډیره کافي لویا پاپولیشن دی د ټول کورم سره لګبګ 7 لک خلکو نه مشتمل دی خجی نن کې څه کسان مونږه چې فوتګونی شي هغه نه لیدو مو ولا څه کسان نن رغلی دي ساين وشو څه کسان ساين او ته دی ابو وشي نو بیا خو فردر خو بیا د ګورنمنت کار دی ګورنمنت په کار دی کچرتم پرابلم یې نه غو خپل مخ کې فردر تاسو ګورنمنت یې سرجه تاسو د قومي سملې غړي خو ګورنمنت خو تاسو یې ارزو کوم لکه د الته کوم انتظامیه ده یا کوسیس دي نو لکه مو ډیپټي خداوا ته فوز دي د انتظامیه ده لکه ته مو د پټنی ګورنمنت ده په صوبې کې نو اندسه شکل نه د فدرل ګورنمنت هم ذمہوری جوړیږي او مو طرف نه قسم تا ورته هغه کیسه کلیر خو اوس په کور د خپل حکومت ذمہوری دی هغه ادا کی او مو د حقیقت د کی څو شک نشته چې مو د لکه مرز ډسټریکټ کې به خصوصا کورم کې بغیر د فورسز الټا امپلیمنټیشن ګراوند نو دا به خو هغه خپل منځ دغه مرجوب لوم ډیر زیاته شوی و نن گورنر صاحب بیان ورکړ چې یو سل یوش تنان چې دی هغه په دغه فساداتو کې یا په دغه واقعاتو کې چې دی هغه په حق باندې رسیدلی دي 800 کورونه تباه شوی دي 3.5 دکانونه چې دی هغه سوځیدلی دي نو دغه خلکو ته بس تاوان چې دی هغه ادا کولی شي د ګوره چې دی پر هغه سروې شروع ده دی پر بقاعده هغه کیږي چې چا کوم تاوان شوی هغه ته کمپنسیشن ملويږي خجی موږ سره دا وخت هدایت علي پاسدار د پالیسینار نه ټلیفون داري موجود دی دا غوښ سره د پښتنه کوچ د درنې څه صورت حال دی منه صاحب تاسو د دوی لک تحفظات مو اوره جی هدایت علي پاسدار صاحب تاسو موږ سره موجود دی جی بالکل عدنان صاحب ډیر مننه دا وخت راکړو هدایت علي پاسدار صاحب څه مشکلات دي پالیسینار کې پرونه امن معاهده چې دا غل اصلي کوم شو دا د سختونه پیو شو معاهده چې دا غو شو خلک بیا هم درنې چې دا غنه ختمه پکار دي چې دا درنې خو ختم شي او خلک خپل کورون ته لاړ شي جی بالکل عدنان صاحب نن مو د درنې منتظمینو سره خبرې مو کې مکمل یو ټي وي ټاک ما مو سره کړی دی تاسو سره ته مو ملک صاحب ګران فخر زمان صاحب هم نو صاحب لاین باندې دی دلته د درنې منتظمینو سره مو خبره وکړه غوي دا یې چیرې مو بالکل هغه ویلکم او هغه د خوشاله اظهار وکړي د پرونه راسینا چیرې تا مشرانو باندې وای اتفاق راي وشو ایبا معاهده وشو او خدای دې وکړي چې دا د سرکار عملی کې دی باندې کلاکی سره عمل وکړي درنې ولې چې مو درنه دیتا نوسته دي چیرې لار باندې دلته مشکلات دي دلته څو پورې روډ نه خلاص شوی خوراکي مواد نشته دی عدنان ته پرچنال ډیر باد ول دی دلته ټول بازار بند شو دلته هوټل نشته ننبای نشته دلته د خوراک څخه اکسیجن نه ملاويږي دلته یو اگې نه ملاويږي مالګه نه ملاويږي دوی نه ملاويږي د دوی نشوال نه وجنه سلونه زیات مشمون په حق رسیدلی دي یو 500 ته ډېر ته هغه رسیدو د مریضانو د بیمارانو څنګه چې په خبر کې نمبر وو چې مطلب د اپریشن وو چې ته ویکسین نشو ملو چې ته په ټیم علاج نشو ملو نه وي دا یې چې څو پورې د ستونزې نه دي ختم شوی حکومت څه مدل تا د مشرانو سره وعده وکړه دوی څه مطلب د دوی سره رزنامه وکړه د سرکو څو پورې لارو باندې حفاظت نه دي شوی لارې کولو نه دي شوی حد کورمه هاري وي چې تا چا یا لوور دی اپر دی سنټرل دی اپر کوروم کې داسې کلی دی بشیرا دی تری منګل دی مقبل دی چې پاک افغان بارډر باندې دی دا ټول ته خوراکي مواد نه دي رسیدلي دا ټول لارې آزاد نه دي محفوظ نه دي شوی ایمو وای دا درنه چې کومه ده دا به جاری وي
جی منه صاحب تاسو زموږ سره ټلیفون داري موجود دی د طالب ازدار صاحب دغه چې کوم تحفظات او ویل چې درنه چې دا غناستر نو سهل په نظر باندې تاسو راځي نو راځي تاسو لکه مخکې معارضه فیصله وشوه میجارټي ساين وشو نن څه د خوراک کمی خو په کار دي چې پوره شوی دغه وړه په کار د دومره مودې نه لارې بندې وینو که صوبایي حکومت ورکولې کوي وفاقي ورکولې د خلکو ته د مفت وړه چې دی هغه ورکړی په کار نه و د صوبایي حکومت خو لکه څوره څه کوي شي هغه خو سی ام بقاعده هلیکاپټر ورته کړی دی هغه ډیلی بیس نه هلته دوايانې رسوي خو خلک آبادي زیاته ده د کې ته شک نشته لکه څرنګه د بازار صاحب خبره وکړه دا لکه د کې سونه شیا میکس هلته تکلیف دي لکه موږ کو اشاره ده هغه د اهل سنت علاقه ده غوزګړای ده مقبل علاقه ده او پنځه تری منګال دي او حکومت سے ورته یې ده موږ تقریبا څنګه کې موږ کافي په اهل سنت ولا مشتاق هغه په هغه کې پاندي مشکلات سره غام بالکل باندې جی بالکل دا څه لکه څنګه دوی ته تکلیف ته پاندي شکل ده خصوصا پاپر کوم کې مخالفت تم تکلیف ده امنیت د وفاقي حکومت څومره امنیت د وفاقي حکومت باندې کې څومره ذمہواری جوړیږي او نه تاسو مطالبه کول غواړي نو مخه ته د ګورجی وفاقي حکومت خو لکه مخفق کې وفاقي حکومت زیاته ذمہواری جوړیږي په دې چې لکه اوسه پورې هغه پراپر موته ان اف سی اوارد متفون نه دی ملو نو اوسه پورې څه کی په کار خدای ته وفاقي حکومت متزیات دي کې متره هیلپ وکړي دا پرابلم دي دا حل کی صوبایي حکومت هم وکړي وفاقي حکومت هم وکړي او دا په دنیا کې ګورجی د خلک مو په خنديږي لکه دی وخت کې چې مو لاري یا باندې یا پات کوم کوم حالاتو کې یو بل سره جنگيګو نو دا ډیره د افسوس خبره ده په کور دی ته دا زر تر زر د مسئله حل شي ډیره زیاته مننه فخر زمان صاحب د قامي سملې غړي مشرق ټي وي ته د وخت ورکول لپاره جی د دلی بازار صاحب امنه صاحب خدغه وی چې د وفاقي حکومت هم ذمہواری ده او صوبایي حکومت هم ذمہواری ده په کار د جاوی د مسلې چې دغه حل کی تاسو سوای د امنه صاحب هم ذمہواری شته کنه د کوم علاقه خبره دا چې د امنی صاحب ایکس امنی دی او امنی صاحب ډیر قدرمن سړی دی دوی ته هر همیشه دوی ټول کورنۍ د علاقې کې امن د پاره او خصوصا دلته خلکو خدمات دوی کړي دی کوي وسم کوي او خلکو لکه امنی صاحب شخصیت هغه کسانو نه دی سدي باندې ار یو سیکټ ار یو فریق ار یو مسلک خلک کمزور اعتماد کوي لکه څوره دوی باندې خپل کور خپل محلي والا اعتبار کوي په دې دوی بداغ مازی لري دوی کول ډیر مطلب د امن طرف ته ډیر زیات دوی کوششونه کړي دي دوی د خلکو خدمت کړي دي دوی تعلق بدور خپل علاقې خلکو سره نه وی لکه څوره د نورو علاقو خلکو سره بوي نه معنی چې یقینا ډیر خدمت کړي دي او دوی ته خدای مکاور کوي او دوی خپل دامن بهار او کوشش کوي اره وی جرګي کې دوی معذر کسو خو خبر ادمن صاحب دا ده چې اوس ټول هغه وی چې هغه ګیم چې ده کنه هغه د سکیورټي فورسز کوډ کې ده نه معنی چې سره لو لخر شته نه دي سره دلته اوس آرمي شته نه دي زموږ صوبایي حکومت سره آرمي ملیشیا دغه چارج کې دي دا د وفاقي حکومت دغه د وزارت داخله کار ده اف سی مغوي سره د ملیشیا د دوی انډر کې دي فوج کغه عیني طور باندې سربراو مطلب دی صدر صاحب دی وزیر اعلی وزیر اعظم صاحب دی دا اوس په دا معاملې بو اوري کې امپلیمنټیشن بدا کیږي چې لارې محفوظي کی هر یو سړی چې لارې تراوته دی لکه څنګه دی لاسلیک هم لیکلي شوی دی دا کومه معاهده شوی دی چې هم دا غشته چې چرته چې لاره باندې کړی دی هغه په خلاف کاروایی کیږي لارې ته بچوب نه چی پرخلای او لارو بندول به نه وي پکې چې مطلب دی ګولډ باندې فیرنګونو تاسو چیزونه هر مدل ته شرپسندي دي په خلاف په کله کو درېګو نه دا اوس حکومت کار دی چې هغه په دې باندې خپل عملی کی دا کومه معاهده مشرون وکا دا عملی کی په کار دی د لارې محفوظي کې دي ته هیوی چې کومه فورس ته په کار دی هغه دي کې فوري تور باندې ډیپلویمنت وکړي چې چرته څه واقعیا شوې ده چې هغه پر کوم کې کلو ته خلکو ته تکلیفات شي لور کوم کې دي په کار دی دا اوس هغه کومه هغه معاهده او دا عملی کی د معاهده په حواله باندې خبرو کوم معاهده کې کوم نکات چې دی هغه اهم شامل دي دغه 14 نکات چې کومه معاهده شوې ده
بالکل عدنان صاحب لکه معاهدي ذکر مو کوو دي کې غداغه تیر کوم کسان چې ډیسپلیس شوي دي کوم خپل کورونو نه لوړ دي کوم علاقو نه مطلب د تیر شوي فساداتو کې او حال یا باندې لوړ دي دا په کور د خپل علاقو کې آباد شي او دین علاوه لینډ کمیشن ته په مطلب دا د لار ورکولای شي ته لینډ کمیشن کوم تشکیل تیر وزیر اعلی صاحب کړو هغه مطلب دا د هغه ته په کور د مکمل کوم سہولت هغه ورکړل شي دي کې ټولو نه غټه هغه څه د لارو محفوظ کول دي لارو کومه ټیکونه کیږي کوم مطلب د مرشي جوړی شي دي مسمار کول دي په ټولي کورمي کې څنګه تکلیف دی هغه کې جنگ جګړې کیږي او نه دا کومې دي کې غټي غټي دا او بل هغه دا چې کوم شر پسند دي شرخوخي دي هغه ته کچورو ټي ورکا پنوي ورکا هغه سره مطلب د پوتش په ځوان څخه ساتل کولو په خلاف هم کروي کیږي خلکو په خلاف هم کروي کیږي نه دا غټي غټي نو کوتي خو دي کې ټولو نه غټي د بازار ته دینه وړاندې د غمري معاهده هم شوې د کال 2008 کې وایي چې د معاهده شوې ده او باغې باندې عمل درآمد نه کیږي نو آیا دا اوس چې کوم معاهده شوې ده د بنکرو ختمولو د وسلې سرکار ته حواله کولو نور چې کوم نکات په دې کې شامل دي په دې باندې به عمل درآمد چې دی هغه وشي نه احمد نعمت خو عدنان صاحب د سرکار کار د لکه مو تیرم تاسو ته ویله چې اوس دا مشرانو څخه نه توپخاني شته نه مشرانو څخه ګنشیک په هلیکاپټر شته مخکې ماضي کې هم د دلی دي شرط او بنکر او چرته په جنگ جګړې نه کړې دي ګنشیک په هلیکاپټر په مطلب د فایرینګ وکړو هغه به خپل فورس استعمال کو پوج براغلو ملیشي براغلي اځای باندې وخته ایمو په دلته مکمي پښتو کې ټول یو متل مشهور دی خدای زوره ور دی سرکار زوره ور دی نو اوس سرکار خپل ځمېداري نه پر کوي بیا دغه مشران کا لزل کینی کا شل زل کینی دای لکه باندې چې خوند زین اډا کوي یو کس شرپسند شرخوخه دی هغه یو جرم کړی دی هغه بګناه خلکو جدي دي څو پورې هغه خلکو په خلاف کاروایی نه کیږي نه دا بدای لکه کې د امن بامن کومې دوی ناری وایو دا سرکار ته نه کومې دا مېدی کیږي دا خو بیا عمل شي کدي باندې سختۍ سره سرکار عملی نه کیږي دا نافذ العمل نه کوي او دا دې ټیم کې ته هیوی فورسز ران شي د لارې خپل ولګي کې ونه خي مرچې ډانګې نه کی چې سره توپک دی هغه مطلب دی هغه دینه لري نه کی نه دا جنگ جګړې ته اسانه سنال کیږي نو جی دا ذری بازار سے تاسو موږ سره په لاین باندې اوسېږي موږ سره دا وخت رابطه کړې دا ریحان خان مقامی صحافي دی د بغن سره تعلق لرونکي دی دا غینه تفصيلات خو چې په بغن کې دا وخت څه صورتحال دی جی ریحان خان تاسو پروګرام کې هر کله وایو ډیره مننه صاحب خوشاله اوسئ ډیره زیاته مننه پروګرام ته د وخت ورکول لري ها څه صورتحال دی په بغن کې امن معاهده نه پس بالکل دا اوس دغه خبره وکړلې امن معاهده خو وشوله هر یو د امن هر څوک چې आवाज اوچتي دا ډیره ښه خبره خو بهرحال تاسو چې کوم سوال وکړو چې بغن کې څه صورتحال ده بغن ولا اوس پورې درنه جاری دی درنه هغه خپل کوم طالبات هغه په حق کې ناستي او سبا چې کوم دی د جمعې ورځ کوم مونږ دی دغه اعلان هم په روډ باندې وکړو چې مونږ په روډ باندې دا مونږ کوو نو دوی انده خبره دی چې دوی دا ګیله لري چې دا کته سو ګورې د معاهده یا امن جرګه چې ناشته وا دا خو په بغن باندې کله لشکر کشي وشولا کورونه وسوځیدلو دکانونه وسوځیدلو هغه نه پس په دې علاقې کې فسادات جوړ شو فسادات باندې دا حکومت را پاتې دلو د امن جرګې په نوم باندې یو ګرانډ جرګې جوړ کړله نو دوی وایي چې دا جرګم زمونږ په نوم باندې جوړه شوی زمونږ پکې ذکر هم نه دی کړی دا غشان دي بتهاشه جرګې شي بتهاشه معاهدي شي دي خو هغه ماتي شي دي په باندې عمل درآمد نه دی شوی مین خبر هم دا دی لکه داسې کمزور شیکونه پکې چول لکه دا زما په خیال کې د حکومت هم ډېر کمزوري دي کم شیګونه تاسو چې وایي کمزوري دي کم شیګونه داسې خلک داسې وایي لکه یو دا وایي چې تاسو اسلحه چې کومه تاسو مونږ ته جمع وکړئ لکه جمع کوي مطلب دی چې دی مطلب دی چې ته اوسم ته سوالونه کوي ته خلکو باندې ذمہ داری اچي نو د دې خلاف اپریشن وکړه ډایرک راشه او دین علاوه ته د روډ سکیورټي چې کوم ته خلکو نه غواړي ته خلکو ته وایي چې تاسو به د روډ سکیورټي تاسو کوي نو دا خو لکه ډیره د حکومت نه هلي خبره ته به د روډ سکیورټي اخلي او بل خبره دا دی چې اوس څوک یو کس جرم وکړي هغه بالکل فوري طور پر هغه گرفتارول پکار دی لکه د بغن کومه درنا روانه هغه کې ممدا مطالبه دی چې کوم خلکو دلته ویډیوګانی جوړی کړي دي کل کی وایي چې ما د بغن وسوځول هغه کل کې دندناتي ګرځي هغه خلاف ته اکشن غلي سبب هغه بیا راپسیږي بیا بمداسي کی همداسي مثال کنوي چرته
ډزیږي نو د دې کې د خلکو سره د عام خلکو سره قصور دی. همداسې که بګن باندې لشکرکشي شوي هغه معلوم خلک دي که نه د نورو خلکو ولې څه قصور دی. نو ټولو کې مین خبر دی. او بله خبره دی که تاسو د معاهدې ته وګورئ ټوله د مري معاهده به امپلیمنټ کېږي، تیرې معاهدې به امپلیمنټ کېږي. نو دوی هغه زړې کیسې اوس بیا راوړلې دغه دلته راوړي. دې مطلب دا دی چې مري معاهدې نه پس هم بلا معاهدې شوي دي هغه امپلیمنټ نه شوي. امپلیمنټیشن دپاره حکومت سنجیدګي سره څه داسې شک پکې نه اچولی، داسې څه بله خبره نه یې کړې چې خلکو ته هغې باندې تسلي میلاو شي. نو دا مسلې دي او دا مشکله دی امن معاهده چې وشي دواړه فریقین په خپلو کې روغ شي نو ښه نه ده، ښه خبره نه ده چې دغه دومره صدۍ نه د په سلګونو کالونو دغه مسله چې دغه روانه ده او ختمېږي نه. نو که ختمه شي په داسې باندې او روډ چې دی د هغې سکیورټي هم ولس ته څنګه چې شراکت پکې د هغونه غواړي چې تاسو به ورته خیال کوئ نو ښه خبره نه ده. ډیره ښه خبره دی، دا ډیره ښه خبره دی. لکه ما په سټارټ کې دا ویلو چې دم یو غټ سټیپ شوی دی، خو لکه مونږ وایو چې دا کمزوره معاهده شوی دی او دا دی امپلیمنټیشن نه کېږي. مین خبره ده امپلیمنټیشن دپاره به سرکار څه کوي. ته حکومت اوس هم خلکو نه غواړي، په کار دی چې داسې حکومت خپل ریټ قایم کړي. اوسه پورې د حکومت ریټ نشته هلته، چې څو پورې د حکومت ریټ نه وي نو ته څه وایي چې دا داسې معاهدې به بیا کامیابې شي، سوال نه پیدا کېږي. او بله خبره ده یو مشر دی اب قوم ته وایي چې زه دا ما کوئ نو ټول قوم کې هر نمونه ته خلک دي نو هغه خو څوک نشي برداشت کولی. بعضو خلکو سره زیاتې شي، بعض خلک په امن نه غواړي. نو په کار دی حکومت یې خپل ریټ قایم کړي چې څو پرې ریټ نه وي قایم شوي داسې معاهدې چې کومې بیا مشکل دی چې پیدا لري سبب ریحان خان تاسو زموږ سره په لاین باندې اوسېږئ. هدایت علي پاسدار صاحب د دوی تحفظات په ځای باندې دي. ګوره چې ریحان دی کبل دی د کورمې په شینده هغه اول وړومبی مطالبه د امن قیام په کار دی. ته وشول په امداد دپاره مطلب د امن لارو اولولې دپاره هغه دا شخړې هم ختمې شي، داسې څه واقعات بیا مخې ته رانه شي. بلکل ریحان صاحب صحیح خبره وکړه چې ریټ نشته دی. ریټ کوای لارو باندې به فلینکوچو باندې فیرنګونه چونه کول، که ریټ وای وړه ماشومان به چونه وشتل، که ریټ وای داسې دوه مسافران چې هغه څلور کاله بعد کور ته راشي هغه به لولول نه، هغوی نه به سرونو کټولې ویډیو نه جوړولې. که ریټ دی ملک وای پرون نه بل پرون یو مسافر هغه تعلق د پېښور امام یا کلونۍ سره و، هغه مطلب دی هغه اثر ته به خلکو فټبال نه کولو. نو داسې یو مطلب دی داسې نورې بې تحاشه واقعات وشول دلته. په کار دی چې حکومت خپل ریټ یقیني کړي. ریټ خو هدایت علي پاسدار صاحب دغه ریټ قایمېږي دغه شان سرکاري وسله سرکار ته چې وسله حواله شي نو علاقه به کلیر شي او دغه شان سکیورټي به ورته هم ورکړل شي، دغه سره به ریټ قایم شي که نه. داسې خو ریټ نشي قایمېدی چې نه اپریشن تاسو وایئ چې ملټري اپریشن چې دی دغه مسلې بیا حل دی. ریټ خو همدغه معادله به داسې به قایمېږي. لږنامې کې څه ذکر شته نه که نه، لکه اوس په نوی مشرانو باندې تاسو ته مخکې مو ډېر قدرمن عزتمند فخر زمان صاحب و په لاین باندې و، دا د اهل سنت یا مطلب د لور کوم یا د ټولې کورمې مشرانو کې حسابېږي او ډېر قدرمن مشر کې حسابېږي او ډېر مطلب د وزندار دروند سړی دی. نو دا شان ته دي کې نوې امایدینو دستخط وکړو لکه 45 یا پر نه او 45 کسان د لور کوم نه سنټر کوم نه دواړو فریقینو دي کې نوې کسانو دستخط وکړو. نو زه د انسیرا اوسه کوم شی چې دوی دستخط کړی دی معاهده وشوه 4 هفتې ټایم پرې ولګېدو، هغه معاهده دی مغې باندې په کار دی سرکار عمل وکړي او علاقې کې امن جوړ کړي. کومو کسانو جرایم کړي دي، جنگي جرایم کړي دي، تا کوم لیول باندې ولې نه دی چې قاتل کړي دی، ګوډی نه فایرینګ کړي دی، یو هر مډل تاغه مطلب دی تعرض کړي دی، چرته کور ته مور ور کړي دی، چرته دکان ته ور کړي دی. په کار دی امن قیمول سره هغه ټولو په خلاف بلا امتیاز وکړي. لکه د افغان پاک افغان بارډر نه ونیسه تر چپری و چات و د بګن پورې لور کوم پورې په کار دی سرکار هغه مجرمانو په خلاف هم کاروایی وکړي چې هغه هر یو شرک هغه حساب پاتې شي دی، هغه له خلک مړ شي دي، هغه له مطلب د بدنامي جوړه شوی دی. هدایت علي پاسدار صاحب ډېر زیاته مننه کوم تاسو. ریحان خان دغه چې کوم تاسو وایي نو د دې حل خو بیا ملټري اپریشن کې دي چې دغه ټوله علاقه کې چې دغه مجرمان هم ختم شي، وسله هم ختم شي او دغه علاقه کې چې بیا امن به همداسې قایمېږي او بیا ورته ترقۍ یو پلان چې دغه جوړ کړي شي ولته ترقۍ کارونه شروع شي نو بیا به دغه علاقه چې دا پوره هم نشي. داسې خو به ګرانې چې جرګې معاهدې ته تاسو خلک پرې چې رضا نه دي.
نو بل حل شته نه داسې لکه په ښکاره باندې داسې بل حل داسې معلومیږي نه دې کې څه شک نشته ته لکه پاسدار صاحب قیمتي خبرې وکړلې چېرې کوم ملوث خلک دي هغه الریډي حکومت ته وانټېډ دي د هغو لیست ته ورشوی دی په هر ځای کې په لوور کې په سنټرل کې په اپر کې بس خلک د هغه خلاف ته کاروایانې وکړي چې هغه د کور مې امن خرابوي او ملیټري اپریشن دی وکړي بالکل دې کې څه شک نشته دینه مخکې هم دلته اپریشنې شوي اسلحې ټولې شوي دي خو اصلاحات حکومت په خپله باندې ټوله کړي داسې خو نه یې که نه ته وایې چې اسلحه راوړی اسلحه به تو ته څنګه دیرړي نو څوک ته لیونی نه یې ته تو ته اسلحه دیرړي نو اسلحه جمع کولو دا طریقې کور نه د خلکو ته دا تحفظ دي دینه علاوه لکه اوس د خلکو نقصانات چې د پاسدار صاحب کومه خبره وکړله خلکو نقصانات چې دي د هغو د عضله وشي چې هغو په عضله نه وي شوي هغه به فرسټریشن ریحان صاحب همدغه پوښتنه لرم چې په بګن کې څه سروی شوي دی دغه څومره نقصانات کورونه سوي دي دوکانونه بازارونه چې دي هغه سوي دي نو څه سروی شوي دی دغه نقصاناتو په حواله باندې جی بالکل بګن کې چې کوم دی 760 کورونه سوي دي د پی ډي ایم ای ریپورټ مطابق نن مو سټوري کړی و هغه کې مو دغه سره خبره 760 کورونه سوي دي دین علاوه 630 کوم دي هغه دوکانونه سوي دي او په دې 760 کورونو سره بیا دلته څه کله د شخړې شروع شولې د تقریبا 15,000 خلک چې کوم دي هغه لوور کورم بګن او چات مندري بچاکوټ او دین علاوه ټالو کو دغه دینه مایګریټ شوي دي هغه نن سبا په مختلفو ځایونو کې خاص طور پر ډیسټریکټ هنګو چې کوم د ټلو دوابا په دغه ځایونو کې ابود دي ځنه په پېښور کې ابود دي او دغه ته مسالې دي اوس پورې دغه مسالې نه حل شوي اوس پورې دغه د غربت کې الریډي اوس کې دي دوه کروبور ختم شلو دي دوه مسالې نه حل شوي د دوه هیڅ قسم د معاهدې کې ذکر نه شو مسله خټولو کې دا د بګن بزور سواله اغه نه پس دا جرګه جوړه شوی نو مسالې ورېد نه ورېد سیوا کیږي کمیږي نه ډېر زیاته مننه ریحان خان د ټولو تفصیلاتو او خپلو خیالاتو اظهار کول لپاره جی قدرمن کوونکو ریحان خان مقامی صحافي دغه شان د مشرق ټي وي همکار او دغه پخوانی د قومي اسمبلی غړی خبر تاسو واورئ د کورمه کې جان کوهاټ کې دغه جرګه چې دغه روانه و دغه معاهده چې دغه لاسلیک کړی د بدغه من 15 د یو فریق مشرانو او 15 د بل فریق چې کوم مشران دي هغه په لاسلیک کړی دي او 14 نکاتی دغه معاهده چې د پاغي باندې اتفاق شوی دی دغه ولست چې د سرکار وسله چې دغه به سرکار ته حواله کول شي د لارې چې کوم سکیورټي د هغې لپاره اف سی هم تعینات کولی شي چیک پوسټونه هم جوړولی شي او ولس ته چې دی په هغې کې ذمهواري ورکړې شوې نو ګورو چې راتلونکي ورځو کې دغه معاهده باندې څومره عمل درآمد کېږي قدرمنو موږ سره پروګرام کې نور موضوعات هم شامل دي وخت شوی دی وړې شانتې تمې تاسو مشرق پروګرام کې هر کله قدرمن کوونکو د نهم مې 19 ملزمان چې د هغوی ته د سزا معافی اعلان شوی دی او دغه 19 ملزمان چې دي مجرمان چې دي چې کوم جرم خپل منلی او بیا چې د هغوی ته سزاګانې هم اورولې شوي وي د رحم اپیل کړی خپل پټیشن دایر کړی د هغې وروسته دغه 19 ملزمان چې دي هغه رها کړی شوي دي د دې سره د پاکستان تحریک انصاف او حکومت ترمنځ چې دي مذاکراتي عمل هم شروع دی دا وخت اسلام آباد نه زموږ سره صحافي مهوش قماز خان د ټلیفون د لارې موجود د هغې نه تفصیل اخلو معلومات اخلو او تازه د مذاکراتو په حواله باندې راته اپډیټ راکړي جی مهوش تاسو د پروګرام کې هر کله وایو مهرباني تاسو څنګه تاسو الحمدلله جی مهوش د کوم مذاکراتي عمل چې روان دی څه پیشرفت شو نن دغه دویم دور د پی ټی آی او حکومت ترمنځ د مذاکراتو چې بالکل نن خو موږ وکتل چې کوم حالات نو غي نه پته لګیدل چې حکومت او اپوزیشن یعنی تحریک انصاف درمیان چې کوم د مذاکراتو شو نو یو ډېر پوزټیو ایمیج موږ ښکارا شو دینه پهله چې موږ کتل نو مخونه بروانو یا بده داسې موډ کې خبر نه کولې خو نن الیمین ګنډاپورم پهلنی ځل باندې د اجلاس کې راغو او هغه چې بیا بعد کې میډیا ته دی خبرې کولې نو هغه ټول یو بل کې خنداګانې کولې او خو کراسینګ چې نو روانو هغه ټایم چې کوم سپیکر دی قومي اسمبلی هغه دا وایي چې علي امین ډېر ښه رول چې دی هغه پلی کړی دی مذاکرات کې او هغه نن ډېر پوزټیو ایمیج چې دی هغه موږ ته خپل سایډ نه او موږ ته امید دی چې د مذاکرات چې دی نو ډېر ښه حل به راځي نو چې کوم سچویشن موږ وکتل نو نه هم دا لګي چې ډېر زر به چې پاکستان تحریک انصاف او د حکومت چې کوم مذاکرات کوي او نتیجه به راځي او سبا یو اهم رسم دا ده چې سپیکر قومي اسمبلی چې دی نو به سبا عمران خان وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاويږي او هغه نه بس بیا یو اعلامیه چې د نوغه به جاری کیږي چې بیا ګوري چې څه اهم فیصله چې دی هغه شي دي فلحال چې کوم دی خپل خبرو کې کوم ډیماند پی ټی آی والو خپل هغه کې خوندادي چې عمران خان او چې کوم د کوم کسان کې دیغه
9 مئی او 24 مئی باندې چې کوم کیسونه دي هغه بالکل ختم شي عمران خان دی دوباره گرفتاری نه کیږي دا هم یو ډیماند دی او چې کوم کسان گرفتار دي هغه ټول چې دی هغه رها شي دا د خپل ډیماندونه مته ایخي دي یو نن چې کوم مذاکرات کې دا خبرو شو چې پی ټی آی ول وته مزید ټایم غوښتو غوي چې موږ عمران خان سره ملاویږو هغه نه بعد بیا موږ تاسو خپل فیصله کوو چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دا کمیټي کوم کسان دي نو دوی باډیاله جیل ته ځیل ته ملاویږي نه پس بیا ملاقات نه بعد بیا پته لګي چې اخواړیاله جیل طرف نه څه فیصله راغلی دا جی مې وښه د اسانیان د پاکستان تحریک انصاف لپاره داسې ښکاری چې شروع شوی دی وړاندې نه ځکه دا غونه تاسو ویل چې موډ یوم خو 19 مجرمان چې دي د غوي سزاګانو نه معافی اعلان شوی دی نو اسانتیاګانې شروع شوې د پاکستان تحریک انصاف بالکل دا څه لګي چې اسانیان چې دی هغه شروع شوی دي که تاسو کتلې نو پرون حامد رضا چې دی هغه ټویټ هم کړو هغه ټویټ کړو چې بس زموږ سخت ټایم ختم شو اوس موږ ته د خندا د خوشاله چې دی نو موقع ملاويږي نو دا ماته دا څه لګي چې دا یو میسج ورکولو چې بیک ډور مذاکرات چې دی هغه روان دي یو طرف ته موږ ته داخلي شي چې ګورنمنت او پی ټی آی درمیان مذاکرات خو بل طرف ته چې کوم زموږ خبر راځي هغه هم دا دي چې بیک ډور ډیاله جیل کې هم مذاکرات روان دي او تاسو پته مې چې ټرمپ ګورنمنت چې هغه روان دي ټرمپ به حل پوښتي نو خامخا د پاکستان ګورنمنت دا کوشش کوي چې امریکای ټرمپ صدر راتلونه پهله څنګه حالات چې دا بهتر شي امریکا لکه یو ځل بیا مداخلت کول غواړي په پاکستان کې بالکل یو مداخلت کول غواړي موږ چې کوم دا ریچارډ تاسو ویژنی چې ټویټ موږ کتلې دي هغه نو دا لګي چې هغه د ځله پی ټی آی سره یا عمران خان سره ولاړ دي او هغه به دا کوشش کوي چې خپل ګوري په لمن کتلې چې عمران خان به امریکای ته تلو نه ټرمپ سره ډېر ښه خبره تاسو کړه ډونالد ټرمپ خبره هم تاسو کړه خو دین وړاندې پاکستان تحریک انصاف خو مذاکراتو ته تیار نه و د سیاسي جماعتونو سره مذاکراتو ته کې ناستل هغوی نه د حکومت سره مذاکرات وای مونږ نه کوو نو اوس چې هغوی کله مذاکراتو ته کې ناستل نو مذاکرات شروع هم شو دغه پازیټیو تاسو چې میسج زمراله نو کو د دین وړاندې هم پاکستان تحریک انصاف بالفرض کې مذاکراتو ته ناس وي نو بیا کې دي چې دغه شانتي اسانتیاګانې ته وړاندې شروع شوي ډونالد ټرمپ دا خبره وبګنه وراغله نه بالکل دا خبره ټیک ده پهله خو دی وی چې موږ مذاکرات نه کوو حکومت سره نشي ګول دا فارم 47 دی او چې دا سره پاور شته نو هغه به موږ هغه سره مذاکرات کوو او ما ته لګي چې پاکستان تحریک انصاف اخر مجبور شو ځکه کوم بیک ډور ولا مذاکرات هغه داسې لګیدل چې نه کامیابېدل نو دای یو 30% پکارو نو د کې سپیکر قومي اسمبلی چې د ایاسات غړي روخه رول پلی کوي او هغه هم دا کوشش کوي بار ویلي دي چې زه غواړم یا موږ غواړو چې دا معاملات حل شي خو چې کوم د مذاکرات تاسو خبرو کنه دا ماته موږ ته چې کوم خبره لګي هغه دا چې امریکای او ما غواړم خبره کوم چې ګورنمنت را روان دي صدر ټرمپ نو خامخا دی کوشش کوي چې هغه راتلونه پهله د حالات بهتر شي جی مې وښه چې د صدر ټرمپ ګورنمنت چې دی هغه روان دي نو په کار خو نه وځي په پاکستان تحریک انصاف چې د مذاکرات کړو ډونالد ټرمپ پر آزاد کړو ګوري پاکستان تحریک انصاف ماته دا لګي چې پاکستان تحریک انصاف څنګه شوی دی ګورنمنت څنګه شوی دی اسټابلیشمنت د حالات نه څنګه شوی دی جی نو څنګه سایت ته دی ټول غواړي چې د مذاکراتو چې دا خبره ختم شي او نن تاسو یو بل خبره مو کوم چې اسی غب شپ چې کوم لګیدو نه کې چمپیونز ټرافي خبره وشو چې هغه پورې به حالات خوشي کنه یا نه بعد بخکیږي نو الیمین ګنداپور کې دا خبرو کا چې چمپیونز ټرافي نه پهله با دا ټول حالات خوشي عمران خان به بهر راځي دا ټول اس غب شپ کې روانو نو ته نه دا پته لګول شي چې مې بي د دې کوم مذاکرات دا نور خکېږي شي یا دې څه نتیجه چې دا نوغه بهر راتلی شي تاسو هم خبر ورکول چې الیمین ګنداپور صاحب وایي چې چمپیونز ټرافي شروع کړي وړاندې به عمران خان صاحب چې دا غری هاشي بالکل ډیره زیاته مننه مې خوش قباس خان مشرق ټي وي ته د وخت ورکول لپاره جی قدر منګونکو دا وخت زموږ سره د اسلام آباد نه صحافي زیشان سید د ټلیفون لارې موجود دی د هغه نه تازه احوال معلومو د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت د مذاکراتو په حواله باندې او دغه اسانتیاګانې چې کومې پاکستان تحریک انصاف ته شروع شوې دي نو د کومه سیډه دغه اسانتیاګانې اوس شروع شوې جی زیشان سید تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو ډیره مننه عدنان خان صاحب تاسو مننه د وخت راکولو دا راته وایي دغه پاکستان تحریک انصاف او د حکومت مذاکرات شروع شو بل خواځي د نهم مجرمات چې 19 تنان غیر ها شو اسانتیاګانې شروع شوې څه په نظر راځي اسلام آباد کې عدنان کا پاکستان تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ چې کومې لارې روانې دي کوم مذاکرات روان دي دا یو ډېر انتهایی اهم اقدام دی او د دې مذاکراتو دا چې کوم اوس د دویم دور نن وکړی شو د پکارو چې ډېر مخکې شي وي خو څه د پاکستان تحریک انصاف د بانی چیئرمین تیزی یا څه د پاکستان د تحریک انصاف قیادت یا د وفاقي
حکومت د نمائندګانو سره سرتیزي وه چې د هغې د وجې نه دا مذاکرات نه کېدل. بله دا چې عمران خان په خپل ډېر سټیټمنټس کې دا ویل چې زه به مذاکرات د هغو سره کوم چې د چا سره پاور دی، او په دې کې څه شک نه و چې په پاکستان کې پاور چې کوم دی نو د مقتدره سره دی، او د عمران خان کیسونه یا د عمران خان دنده ننواتل دا ټول د مقتدره حساب کتاب و. اوس اینی هاو دیر آئے درست آئے مذاکرات روان شو، دویم سیشن وشو، خو په دې کې یو سوال دی چې یاره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم موجوده قیادت دی دا د عمران خان پر راوستو کې څومره پورې سنجیده دي، دا څومره پورې سنسیر دي. د هغې وجه دا ده چې کله اول د مذاکراتي کمیټې اعلان وشو نو په اولني دور کې که تاسو ته هم یاد دي چې په 15 تنه ممبرانو کې چې کوم دی نو 2 کسان په اجلاس کې شامل شو. بقایا چې کوم دی نو چا وی چې زما په پېښور هائی کورټ کې کیس دی، د چا وی زما په اډیاله کې کیس دی، چا وی زما په لاهور کې کیس دی، چا وی زما په کراچۍ کې کیس دی، او هغه مذاکرات چې کوم دی نو هغه ونه شولو. بیا په هغې کې هم وفاقي حکومت دا دغه وکړو چې ستاسو مطالبې موږ ته ووایې. د مذاکراتو نه مخکې د دې ډېرې لویې نارې وې، ډېر لوی مذاکرات وو، خو چې کله حکومتي وفد جوړ شو، کمیټي جوړه شوه، بیا دا مذاکرات کېدل او تر د تېرو 3-4 ورځو نه د پی ټي آی یوه خبره وه، یوه غونډه وه چې یاره موږ 2 مطالبې دي، دا په فرنټ باندې دي، دا به د حکومت مخې ته ږدو. یوه دا چې د 26 نومبر او د 9 مې جوډیشل کمیشن تحقیقات دی وشي. بله دا چې یاره د عمران خان سره د ټول پی ټي آی چې څومره سیاسي قیدیان دي د دې رهایي. نن چې کله په اجلاس کې شمولیت وشو، دویم دور راغی، نو پی ټي آی بیا ټایم وغوښتو، او ټایم سو چې یاره موږ د عمران خان سره مشاورت کوو. مخکې نه د پی ټي آی نه دا غونډه شوې وه چې یاره تاسو به تحریري طور باندې مطلب خپل مطالبات جمع کوئ. پی ټي آی خپل مطالبات نن هم جمع نه کړو، بیا یو ټایم واغستو، خو په دې کې هم یو بل آپشن دغه دی. وفاقي حکومت په دې کې دی چې که ستاسو یاد وي نو عمران خان به د اوسه پورې چغې والي چې زه خپل ډیل نه کوم، زه انارو نه اخلم. بالکل یو قسم لکه دې ته مونږ ګورو دا اناروم ده او دا ډیل هم دی چې یاره ستا اولنۍ چې کومه مطالبه ده هغه دا ده چې سیاسي قیدیان د عمران خان سره رها کوي. مطلب دا چې اول ما رها کوي، بیا زما کارکنان مطالبه خو همدا ده چې عمران خان رها کړي، کارکنان خیر دی که رها نه هم شي هغه وروستۍ خبره ده، خو عمران خان رها کول غواړي. مین چیز دی. نو مطلب دا چې څنګه وایي چې عمران خان رها کولو کې چې دی هغه سیریس یا نه ښکاري یا په نظر نه راځي، نو څنګه په نظر نه راځي؟ هغه لومړنۍ مطالبه هم دغه کوي. دا که سیریس وایم کنه نو د سیریسنس د دې د عدالتونو کې چې کوم کیسونه دي د هغې نه موږ ته اندازه لګي چې دي څونه سیریس دي. دویمه دا چې په دې مذاکراتو کې که وګورو په اولني دور کې چې کوم دی دي نه و په خپله، څوک په یو ځای څوک په بل ځای، او په دویم دور کې که مذاکرات مخکې تلل غواړي او که خو ډرافټ دی یا ورکه یا صفا انکار وکړه یاره موږ ډرافټ نه درکو، چې سم کېږي هغه به تحریري نه وي، هغه به زباني وي، نو بیا یو مذاکرات مخکې تلی شي. په فرست دغه کې هم دا وشو چې هغه کسان نشته، په دویم کې بیا نن وویلی شو، بیا یې وویل دغه و چې موږ به جمع کړو. بیا نن چې کله په اجلاس کې کېناستو نو چې موږ له نور ټایم راکوئ، موږ به ځو عمران خان سره به ډسکس کوو، بیا به راځو، بیا به تاسو ته جمع کړو. ډېره زیاته مننه ذیشان سید د وخت راکول لپاره. جي قدرمن کتونکو دغه تاسو واورېدل مذاکراتو دویم دور چې دی هغه مکمل شو، خو پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه خپلې مطالبې چې دي هغه وړاندې نه کړی، یو ځل بیا یې دغه وخت غوښتلی چې موږ ته وخت راکړي چې موږ د باني چیرمین عمران خان سره مشاورت وکړو، د هغې نه تحریري دغه چې کوم مطالبې دي هغه به وړاندې کوو. قدرمنو موږ سره پروګرام کې نور موضوعات هم شامل دي، خو وخت شوی دی وړې شانتې دمې. پروګرام کې هرکلی قدرمن کتونکو رپورټ راغلی د کال 2023 په مقابله کې په کال 2023 کې وایرل چې کومې بیماریانې دي په خیبر پښتونخوا کې په هغې کې اضافه شوې ده. په دغه کې خناق، خسرا، ډینګي او ملیریا چې دی په هغې کې 100% نه هم زیاته چې ده هغه اضافه شوې ده. دا وخت موږ رابطه کړې ده د وزیر اعلی خصوصي مرستیال له صحت لپاره احتشام علي زموږ سره د ټلیفون د لارې موجود دي. د هغوی نه دغه معلومات اخلو چې دوی څه ګامونه په دې لړ کې پورته کړي دي. چې احتشام صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو، ډېره زیاته مننه پروګرام ته د وخت ورکولو.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه، مهرباني، شکریا. جی ما تاسو आवाज کلیر نه راځي جی. ښه جی، اوس زما आवाज تاسو ته صفا راځي؟ جی جی جی. دا کال 2023 په مقابله کې په 2023 کې په دغه وایرل چې کوم بیماریان دي په دغه کې اضافه راغلی دا ویل کېږي چې په دغه کې وړاندې چې د کلایمټ چینج هم پکې اثر دی او دغه شان د ویکسین نشټوالي د وجې دغه چې دی هغه سیوا شوي نو په دغه حواله باندې صوبایي حکومت څه ګامونه چې دی هغه پورته کوي؟ تاسو پورې چې تاسو څنګه خبر وکړه چې په تیر شوي کال کې ډېر زیات چې کم دی کو د ډینګي دورانیو هغه ډېر زیاته وه، ورسره چې نور کم زمونږ عام دغه په هغه حواله سره چې کم دی نو هم تاسو ته پته راځي چې پای کې موږ ډېر زیات ریپورټینګ وشو لکه لشمینیا نور مختلف قسم. جی جی. نو یې باندې وزه تاسو تبریک درکم چې پاغه باندې د خیبر پختونخوا ګورنمنت چې کم دی کم سټپس اغستیو. نمبر فرست یو خداوا چې د ډینګي دورانیه چې کومه دا نو تاسو چې څنګه وپرمایل چې یاره د کلایمټ چینج او د یو خو د ټورنمنت فیکټر چې کم دی نو هغه په دې کې انوالو دی کلایمټ چینج. جی جی. تاسو کتلی ایز کمپیر ټو اذر دغه 23 وګورئ یا 22 وګورئ یا 21 وګورئ نو په هغه ټایم کې چې کم د ډینګي دورانیه ونه هغه دومره نه و ایز کمپیر ټو 2024. جی. او دا غي مین وجه چې کم دی نو کلایمټ چینج دا هغه د پاره د خیبر پختونخوا ګورنمنت هیلث ډپارټمنټ جی مختلف طریقو سره چې کم دی کو د هغه څه قسمه زمونږه فیسیلیټیز مونږه لکه هغه د لپاره مونږه سیمینار وکړل، د هغه د لپاره مونږه واک وکړو چې خلکو کې اویرنس راشي چې د ډینګي څه قسم د دې اثرات د دې دغه څه دي علامات څه دي او بیا چې د دې د بچاو د لپاره کوم سټپس نو هغه هم واغستل شو. ورسره چې زمونږه کوم هاسپټل زو په هغه هاسپټل کې مونږ ډینګي وارډ جوړ کړل. جی جی. او هغه ته مونږ په ایمرجنسي بیس باندې چې کم دینو هغه ټریټمنټ پرووایډ کړو او شکر الحمدلله چې دا چې هغه شان لکه چې مونږ کم دغه الارمینګ سچويشن ته نه وته مطلب دا چې مونږ ته دا خدشه و چې خدا نه خواسته په دې کې ډېر جانونه چې کم دي دا هغه بځیاو شي او الله پاک رحم وکړي چې هغه په طریقې سره چې کله هغه کنټرول شو وس دا مزید ان شاء الله 2024 لپاره چې کوم زموږ پلان دی د مختلفو بیمارو چې کوم د کلایمټ چینج حواله سره راغلی او هغه موږ ته مخکې دوریانه کوم و دا هغه موږ پلانینګ کړو خو چې کله دا دوریانه سی واشوا نو د هغه لپاره موږ خپل پلانینګ شکر الحمدلله کړی دی او کو تاسو د لشمینی حواله سره خبرو وکړه چې را دام یو دغه راغلو د هغه ویکسین نو نه ویکسین موږ پرووایډ کړو سټیل زموږ سره اوس هم چې کوم دی د هغه لپاره تقریبا 41,000 چې کوم دی ویکسین موږ سره اوس هم اویلیبل دي. خجی په دې کې موږ ډیسټریکټ ایډنټیفای کړو چې په کومو ډیسټریکټس کې موږ ته دغه ریپورټینګ شو نو هغه ته موږ په ایمرجنسي بیس باندې هغه ته ویکسین هم پرووایډ کړو دا هغه لپاره چې کوم اقدامات غسل پکار نو هغه اقدامات چې کم دینو د هیلث ډپارټمنټ نو په یو پښتنه بل لرم جی احتشام زم یو پښتنه بل لرم موقع تاسو را موږ ته وخت را کړی نو د صحت کارت په حواله باندې ولست دی هغه ګیل لري چې ډیر پرایویټ هسپتالونو چې په هغه کې اوس په صحت کارت باندې علاج نه کیږي او تاسو کوم لوی هسپتالونو دی په هغه کې 2 میاشتې او 3 میاشتې د اپریشن لپاره وخت چې دی هغه ورکول کیږي ولست دغه د وجه ډیر سخت مشکلات سره مخ دي نو دغه سو وجه چې ځینې هسپتالونو چې دی هغه وستري شوی دي د صحت کارت نو ولست دی هغه د مشکلات سره مخ شوی د صحت کارت حواله سره به تاسو ته خبرو کوم چې تر څو پورې بالکل لاول مونږه د هغه لپاره پراپر اسسمنت کو چې مونږه کم هاسپټل چې کم دینو دا امپینل کو خجی د هغه اسسمنت کې مونږ ته لګه معمولی ټایم ولګي دو سپیشلی چې کم د مونږه لاین اډر سچويشن ډیسټریکټ سچ پای کې لاین اډر سچويشن ایشو وا دا هغه په وجه باندې لګ ټایم ولګي خو شکر الحمدلله مونږه ټوټل هاسپټل ټوټل اسسمنت کو مونږه ایمو ساين کل هاسپټل چې کم دینو مونږه هغه ته چې کم دی هغه مونږه امپینل کل او صحت کارت با بلکې زه بتاو څه دا وایم چې ما سره 118 ټوټل هاسپټل جو کومګه دا کارو کو چې د هغه مونږه لوکیشن وای جو کو زه بتاو څه لکه د پیښور مثال درکم په پیښور کې مونږه په حیدرآباد کې ورسک روډ باندې ورسره په صدر کې ورسره چې کوم د موټر وې ایگزیکټ یا انټرنس ته په دغه باندې مونږه داسې لوکیشن باندې هغه هاسپټل چې کوم دی دا هغه سره موږ ساين کلاو او اوس په دا ګورو چې آیا
د دې کوم سره چې مونږه ایم او یو ساين کړو او د په صحت کارت باندې علاج شروع کړو آیا د دې سره چې کومه پینډنسي څنګه چې تاسو وی چې خلکو ته به بالکل خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي چې ملاوي نو چې آیا دا پینډنسي زما د دغه هاسپټل سره کنټرول کیږي کو نه کنټرول کیږي کو خدا نه خواسته د دغه سره زما پینډنسي نه کنټرول کیږي نو بیا چې زما سره کم نور هاسپټل دي ان شاء الله تعالی مونږ بیا هغه سره مو یو ساين کو او هغه هم چې کم دي دغه کو رن کو د خیر سره جی احتشام صاحب نور په دغه صحت کارت کې تاسو اډ کول غواړئ د صحت دغه نور سہولیات ځکه چې د هسپتالونو د پرایویټ تجزیه لري شوی دي خلکو ته اوس په دې وخت کې مشکلات شته دي او تاسو هم تسلیم کړئ چې او هسپتالونو کې پینډنسي چې دی هغه شته دي نو نور پکې پرمختګ کوي صحت کارت کې هم دغه سیستم به داسې چلی بالکل په صحت کارت کې د زموږ وزیر اعلی صاحب جناب نیابین ګنداپور سے په صدارت کې یو ډېر اهم غونډه شوی او په هغه کې چې کوم دینو وزیر اعلی صاحب وی چې مونږ خو د خپل چې څومره مونږ ډېر زیات لکه مطلب دا دی چې کو تاسو نظر واچوئ نو په صحت کارت باندې ټول نه زیات کار چې کوم دین هغه زما د غریب ورونو کیږي ټیک اوس کو په وزیر اعلی صاحب دا وی چې سټلایټ ته چې کوم زمونږ التنور ناسو ناغوي ته موږ یو ټاسک ورکړو چې تاسو موږ ته دا په دې باندې ورکینګ وکړي چې آیا موږ د خپلو چې کله پرس کا په یو کور کې یو مشر دی هغه وفات شو د هغه چې کم ماشومان بچی یا پاتې شو یا دغه په کور کې د ګټه وټه څوک نشته دي نو آیا موږ د دې سره په کیش کې سم امداد کول شو کو نشو کول نو په هغه باندې ورکینګ روان دي شکر الحمدلله کا کافي هدا پورې په کار شوی دي مونږه با په صحت کارت کې دغه هم انکلود کوو چې زمونږ کم غریبانان رونه دي چې مونږه د هغه سره مطلب دا دی په انکیش کې چې کم نه د هغه سره مونږه امداد کول شو په هغه باندې کار روان د خیر سره د پاکستان تحریک انصاف ډیر لوی انیشیټیو چې دا موږ صحت کارت کې ان شاء الله تعالی انکلود کوو ډیر زیاته مننه احتشام علي صاحب د صحت لپاره د وزیر اعلی خصوصي مرستیال مشرق ټي وي ته د وخت ورکول لپاره چې قدرمن کو واورېدل د صحت چې کوم مشیر دی د خیبر پختونخوا غوي د خبرې وکړه چې موږ صحت کارت کې هم نور بهتري راولو کوم هسپتالو د پینډنسي چې کوم مسله دغه به هم زر ختم شوی دی چې ویکسین دي هغه دا وخت برابر شوی دی د بیماریانو دومره نقصان نه دی کړی چې څومره زموږ سره اندېښنه وقدرمن هم دغه زموږ نه پروګرام د بل پروګرام پورې خبر کور بعد نن خان لور کی اجازه چې چرته